په خپل موبایل کې زر جی بي فری میموري زیاته کړئ. دوستانو که چېرې ستاسو د موبایل سټوریج یا میموري کمه وي او غواړئ چې د خپل موبایل میموري زیاته کړئ، اوس تاسو کولی شئ تر زر جی بي پورې هم خپل د موبایل میموري زیاته کړئ. نن درته یوه داسې طریقه درښیم چې د هغې په طریقې سره تاسو کولی شئ د خپل موبایل سټوریج زیات کړئ. او دوستانو په دې کې تاسو بیا کولی شئ خپل انځورونه، ویډیوګانې، تصویران، هر څه چې تاسو غواړئ، هر ډول فایل غواړئ په دې کې ساتلی شئ. او تر ټولو غوره خبره دوستانو دا چې که چېرې تاسو نه خپل موبایل مات شي، خراب شي، فرمټ شي، یا هم دوستانو ستاسو په موبایل کې بله خرابي رامنځته سي، نو دغه تصویران به ستاسو په موبایل کې، دغه ویډیوګانې، تصویران هیڅ شی به نه ډیلیټ کېږي او ټول به تاسو ته همدغه ځای کې پاتې وي. او دوستانو تاسو بیا کولی شئ دا تصویران په خپل نوي موبایل کې یا هم په خپل دوهم موبایل کې د خپل ملګري په موبایل کې هم وګورئ، راخلاصې کړئ. ډېر اسانه او خوندوره طریقه ده دوستانو. نو څنګه کولی شئ دوستانو دغه طریقه؟ د هغې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټالوئ. دوستانو راشئ په خپل موبایل کې 1 ټي بي سټوریج په نوم اپلیکیشن دی، دا به تاسو انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک دوستانو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم زه تاسو ته پرېږدم. فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته لینک وي، هم تاسو په کمنټ کې لینک لیدلی شئ. نو هغه ځای تاسو په اسانۍ سره دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. کله هم په خپل موبایل کې د اپلیکیشن انسټال کړئ دوستانو سمپل به تاسو راشئ دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. نو کله هم دوستانو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړ، اول ورته تاسو دوستانو اکاونټ غواړي. نو که تاسو پکې اکاونټ نه لرئ، لاندې تاسو اپشن راځي ساین اپ بټن، په دغه کلیک واخلئ. پورته تاسو ته اپشن راځي ایمیل اپشن راځي دوستانو، تاسو په دې کې به تاسو خپل فعال ایمیل ورکړئ. هغه ایمیل چې اوس تاسو سره په موبایل کې خلاص دی، فعال دی، تاسو یې ډېر استعمالوئ، خپل اوریجنل اصلي ایمیل په پکې ولیکئ. لاندې به دوستانو تاسو پاسورډ ورته ولیکئ او کوم پاسورډ چې تاسو په دغه اوله خانه کې لیکئ، همدغه پاسورډ په دوهمه خانه کې هم ورته ولیکئ. او کریډ اکاونټ اپشن چې ښکاري دوستانو، په دغه ورته کلیک واخلئ. کله چې په دغه باندې کلیک واخیسته دوستانو، اټومیټیکلی ستاسو اکاونټ جوړیږي. نو دغه دوستانو زموږ اکاونټ پکې جوړ شو او راخلاص شو. په ډېر اسانۍ سره تاسو په دې کې اکاونټ جوړولی شئ. دوستانو دا ډېر زیات خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن دی. څه نیو فیچرز اپشن هم لري، بعضې اپشن چې ډېرې په زړه پورې دي. نو دې طریقه کار ډېر اسانه دی. سمپل راشئ، د لاندې کومه پلس آیکن چې ښکاري په دغه کلیک وکړئ. تاسو په دې کې کولی شئ د ویډیوګانو، تصویرانو لپاره بېلابېل فولډر هم اپلوډ فایل اپشن راځي دوستانو، په دې کې تاسو کولی شئ خپل انځورونه، ویډیوګانې، هر فایل چې تاسو غواړئ، زیپ فایل، نور فایلونه ور اپلوډ کولی شئ. ټیک فوټ اپشن ښکاري، تاسو نوی انځور اخیستلی شئ. او ریکارډ ویډیو، تاسو اټومیټیکلی ویډیو ریکارډ کولی شئ، په دې کې سیو کولی شئ. په اپلوډ فایل باندې کلیک واخلئ. تاسو د خپل موبایل څخه څومره تصویران ټول ورته انتخاب کړئ. پورته اپلوډ اپشن راځي، په دغه کلیک واخلئ. اټومیټیکلی به دوستانو دغه تصویران ستاسو ور اپلوډ شي. کله دوستانو تاسو تصویران ور اپلوډ کړل، په دې کې به تاسو په ډېره اسانۍ سره کتلی شئ، شمېرولی شئ. او دوستانو په دې کې دا پورته درې خطونه چې ښکاري، په دغه چې کلیک واخلئ، په دې کې ټرانسفر اپشن راځي. تاسو کولی شئ د یو موبایل نه بل موبایل ته هم ولیکئ. دوستانو دا چې دغه اپلیکیشن آنلاین دی، خو دوستانو که تاسو غواړئ افلاین یې کړئ، په افلاین اپشن باندې کلیک وکړئ، خپل تصویرونه افلاین کولی هم شئ، کتلی شئ. ولاندې تاسو ته ښکاري سره موږ پوره 1000 جی بي فری ډیټا لرو، 1000 جی بي ډیټا اوس مهال لرو په دې کې. دوستانو تر ټولو بله غوره خبره پکې دا چې تاسو کولی شئ د یو ویډیو یو تصویر څخه لینک پکې جوړ کړئ، خپل ملګرو ته ولیږئ. هغه یې کولی شي د لینک له لارې دغه ویډیو ډاونلوډ کړي، تصویر هم ډاونلوډ کړي، اپلیکیشن ورلېږي، هغه هم ډاونلوډ کولی شي. او که تاسو غواړئ چې په خپل بل موبایل کې راخلاص کړئ، همدغه اپلیکیشن تاسو په بل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې ډاونلوډ کړئ دوستانو، نو په همغه موبایل کې تاسو د خپل اکاونټ لاګین کړئ. کله چې لاګین کړئ دوستانو، بیا تاسو خپل ټول تصویران، ویډیوګانې په هغه بل موبایل کې هم کتلی شئ. نو دا به زموږ د نن ورځې ویډیو. که د ویډیو خوښ شوي لازمي لایک کړئ او د خپل نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.